حضرت عثمان رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میلمستیا وکړه مسجد نبوي کې ورته د الله رسول زما کور ته بر سره ځي چې کله میلمستیا وسوله نو د مسجد نبوي څخه حضرت عثمان رضی الله عنه په پیغمبر علیه السلام پسې کور ته بیاي چې کله کور ته روان کړي دي نو د دې خوا چې زی د دې لارې قدمونه شماري د شاور پسې د قدمونه شماري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله در شاور ته وکتل ورته عثمان دی کې د څه مقصد دی زما قدمو کې ستا څه غرض دی ورته د الله رسول زنن دومره خوشاله یم چې د ټول انسانیت سردار زما د کور میلمه دی دا او زما کور کې الله تعالی څومره عزت راوسته نو زه به د هغې په بدله کې چې د مسجد نبوي څخه ستا در کوره څومره قدمونه دي د هر قدم په بدله کې به یو غلام آزادوم په دې نیت باندې زه ستا قدمونه شمارم چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میلمستیا وخوړله چې څومره قدمونه د مسجد نبوي څخه د عثمان در کوره لګولي عثمان د هغې په بدله کې غلامان آزاد کړ حضرت علي رضی الله عنه د دې میلمستیا څخه ډېر متاثر دی او ډېر یې زړه غواړي ځکه د صحابو مسابقه په نیکو کارو کې چې عثمان څومره درجه پیدا کړه کاش زما سره دومره وس وای چې ما هم یو ځل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور د میلمستیا کړې ماښام کور ته رالی حضرت فاطمة زهرا ته د دې ذکر کوي چې نن حضرت عثمان پیغمبر علیه السلام میلمه کوي او د هر قدم په بدله کې د هغې یو غلام آزاد کړي حضرت فاطمة زهرا ورته وایي چې بس خیر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سبا ماښام زموږ میلمه کړه زه به د هغې دپاره یو بندوبست وکړم حضرت علي رضی الله عنه ورته وایي زنانې په کور کې څه نسته د مسکنت زمانه ده د غربت زمانه ده موږ به څه بندوبست کوو حضرت فاطمة زهرا ورته وایي بس د هغې بندوبست به الله تعالی کوي ته ماښام ته د هغې دعوت وکړه میلمستیا وکړه چې کله میلمستیا روانېږي حضرت فاطمة زهرا لاس پورته کوي په ژړا 2 رکعته لمونځ کوي ورته یا الله ستا د حبیب محمد راتګ دی د هغې عزت دی د هغې خدمت دی د هغې نفقه ده یا الله ته زما په کور باندې خبر یې چې زما په کور کې یو څه نسته یا الله زما مدد به د غیب وسکئ که حضرت مریم د عیسی علیه السلام مور و هغې له بې موسمه میوې راتللی سوې یا الله ستا د حبیب او ستا د محمد بچی یم زما د اعزاز په خاطر به د جنت څه زما د کور خوراکه راشي چې کوم لوښي پراته دي پیغمبر علیه السلام ماښام رالی الله تعالی د غیبي اسبابو په ذریعه باندې د هغې د خوراکي بندوبست کړی دی پیغمبر علیه السلام او صحابه چې کله هغه وخوړله د هغې خوند ته حیران پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې پوه شو چې د دې مدد الله د اسمانه څه کړی دی مری راوسکولو په دې زړه پرې ونیول فاطمة بضعة مني فاطمه زما د زړه ټکړه ده چې کله پیغمبر رخصتېږي حضرت فاطمة زهرا ژړا شروع کړه ورته یا الله د عثمان در کوره پورې چې تللی د هر قدم په بدله کې تا د ده غلامان آزادول د غلامان آزادول او دومره وس و توفیق دې ورکړی زموږ سره یو څه نسته د هر قدم په بدله کې زما د محبوب د امت ګناهګاران آزادوه چې کله پیغمبر روانېږي حضرت جبرائیل رالی پیغمبر علیه السلام باندې وحی رالی ورته پیغمبره د حضرت فاطمة زهرا د دعا په خاطر باندې ستا د هر قدم په بدل کې ستا د امت په زرونو ګناهګاران الله تعالی د جهنم څخه آزاد